پښتنو ډیر ساده مجلس درته کوم او ډیر په اسانه ژبه درته کوم، ټول په پوهیږي، ماشوم هم په پوهیږي. قدرمنو که چیرې په یو کورنۍ کې، یو کور کې میړه او ښځه سره خوابدي وي، جنګونه کوي، لور مور سره خوابدي وي، زوی پلار سره خوابدي، خواښ ورور سره خوابدي وي، لیور ورنداره سره خوابدي وي، نو دا کور نه دی، دا فساد خانه ده. او داسې کورنۍ چې له بدبختیو، بدمرغیو، بې انتفاقیو سره مخ وي، تل جنګونه پکښې کې وي، داسې کورنۍ خلک ډېر اسانه د خپلو ګټو لپاره استعمالولی سوای. د کلي مشران به یې جوړې ورکوي، هر وخت به ورور چرګانو غوښې پکښې خوري، د دوی به هم ساعت تېر وي، مجلسونه وي، بانډار به وي. تعویض ضرورت شته و داسې کورنۍ ته. یوه ښځه به د تعویض دپاره منډې وي، بله به د دم دپاره منډې وي. یعنې داسې کورنۍ ته د دم و تعویض ډېر سخت ضرورت دی. ولې دوی وایي چې په دا کور باندې کوډې سوي دي، په دا کور باندې جادو سوی دی. نو د کوډ او د جادو حل خو نو بیا کوډ او جادو دی، څاښتونه به یې وروره. یعنې په دغه کور باندې ټوله دنیا آبادیږي. یعنې دا کور هر چا ته یو شی ورکوي، و تعویض والا ته به ورکوي، دم والا ته به ورکوي، کوډ والا ته به ورکوي. او بیا چې څوک د دوی جوړې ورکوي، د کلي مشران، د قوم مشران، هغه به هم ورور غوښې پسونه ورته حلالوي یا به چرګ ورته حلالوي، بیا به دی سره کښېنوي چې دا مه کوه، ها مه کوئ. او له دې سره سره ډاکټران هم په آباد وي، هغه د دماغ د اعصابو ډاکټران ته هم دا خلک منډې وي. ولې خو دوی اعصابي سکون نه لري، په کور کې جنګونه دي، بدبختۍ دي. نو دا چې کوم د اعصابو ډاکټران دي، زموږ په کوټه کې خو یو سلیم بلیچ دی، یو غلام رسول دی، او نور داسې ډېر ډاکټران شته چې په دې باندې دونه رش وي، زر زر کسان هر وخت ورته ناست شي. د دوی هم ګټه ده چې دا چا اعصاب په آرام نه وي، نو هغه چې دوی ډاکټرانو ته هم سخت ضرورت لري. یعنې په دغه کور چې په هغه کور کې بې انتفاقي ده، بدبختۍ ده، شر و فساد دی، انتفاق نشته، میړه او مینه په ژبه نه سره پوهېږي، لور مور ورېندار او لیور خواښې او ورور دا په ژبه نه سره پوهېږي. دا د ټولو په ګټه دی. هر څوک یو ځای یو کار ځینې اخیستلی سوی. بیا د دغه کور نه ارامه ښځه چې ستړې دي، ځګرخونې ښځې، دا بیا مطلب د کور و خلکو ته د زړه حال نه شي ویلی. یعنې میړه خو هغه یې ورسره په جنګ دی، د لیور سره هغه یې په جنګ دی، د ورور سره هغه یې په جنګ دی، د پلار سره د مور سره هغه یې په جنګ دی. یعنې هغو د زړه حال نه شي ویلی، نو دا بیا راولاړېږي نورو ته د زړه حال وایي. یعنې نور خلکو د ځان ملګري که هغو ته د زړه حال وایي، نو د نورو خلکو هم ساعت پر تېر شي. نو قدرمنو پښتنو، تاسې پوه شئ چې زموږ په کور کې بې انتفاقي، بدبختي، نارامي، دا ټول د دښمنانو سازش دی، د خلکو سازش دی، د پوهانو چې پوه خلک دي، هغه نه غواړي چې دا کور، دا کلی، دا په ارامه پاتې شي. ولې په ارامه چې پاتې شي، بیا خلک د ګټې لپاره استعمالولی نه سوی، خلک ګټې نه سوی ځینې وړلی. نو دا نارامي چې ده، دا بدبختي چې ده، دا د خلکو له وجې زموږ د کورو په منځ کې ده چې هغه ګټې راڅه واخلي، او ګټې راڅه اخیستلې هم دي. تاسو خو د خبر یاست چې هر چا زموږ څخه ګټه اخیستې ده. دویمه خبره دا ده چې که چیرې په یو کور کې ارامي وي، امن وي، ورورګلوي وي، خندا او خوشحالي، یو کور کې انصاف کېږي، د ورېنداره خبره اورېدل کېږي، د لور خبره اورېدل کېږي، د خور خبره اورېدل کېږي، د مینې خبره اورېدل کېږي، غوږ ورته نیول کېږي، بیا هغه هوارېږي، هره ورځ حساب کتاب کېږي، بد ته بد ویل کېږي، ښه ته ښه ویل کېږي، ملامت ملامتېږي. نو دا کور جنت شو. دا کور د هېچا په ګټه نه دی. ولا که دا ډاکټر ته ولاړو، ولا که غلام رسول سلیم بلیچ ته ولاړو، ولا که تعویض ته ورلو، ولا که په دا کور کې بیا مرکې والا کښېناستو چې دوی به غوښې خوري، برېتونه به پرتاوي، د دې کور ښځو ولا که بیا چا ته د زړه حال وویل، یعنې دا کور جنت شو، دا کور په جنت بدل شو. نو تاسو مهرباني وکړئ، د خپل د کور د ښځو خبره اورئ، په خپل مابین کښېنئ، حساب کتاب کوئ، بد ته بد وایاست، ښه ته ښه وایاست، خپل کور خپله جنت کوئ. که چیرې ستاسو په کور کې بدبختي وه، جنګونه وله، نارامي وله، نو بیا دا کور ټول استعمالوي، ټولو ته ګټې ځي، ستی عزت نیلامېږي، ستی ابرو اخیستله کېږي. که تاسې خپلې مسلې په خپله سره حل کوئ، سره کښېنئ، بیا به ستی کور جنت وي. یو سړی ګټه نه سوی ځینې اخیستلی، یو سړي ته ولاکه، یو سړي بیا ولاکه تا ته تاوان در ورسوي. نو مینه پیدا کړئ، محبت پیدا کړئ، ورورګلوي پیدا کړئ، یو بل اورئ، ورېندار اورئ، خواښه اورئ، ورور اورئ، لور اورئ، خور اورئ، نو به کور جنت شي.